قدرمنو بیا هرکلی او بیا تاسو ټولو ته ستړي مه شئ وایم. پروګرام ادبزار دی، زه ستاسو کوربه یم ثاقب افریدی. FM 92.2 پېښور نه زموږ خپرونه تاسو اورئ. قدرمنو افسانه در سره شریکوم، او نه خو ډېره زیاته لنډه ده او نه ډېره زیاته اوږده ده، خو دومره ده چې ډېره خوندناکه او ډېره خوندوره افسانه ده. ډېر ښکلي، ډېر پاک او ډېر سپین سپېڅلي احساسات دي په دغه افسانه کې. د ښاغلي فیروز افریدي لیک دی، او د دې افسانې سره دوی لیکلي دي چې دغه کومه د دې مرکزي کیسه ده هغه د عربۍ د کیسې نه ماخوذ کړې شوې ده، اخیستلې شوې ده. د افسانې نوم دی مور. نو په دغه هیله او په دغه امید در سره شریکوم چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځېږي د ښاغلي فیروز افریدي افسانه مور. زه د ځوانۍ په دورشل اوړېدلی وم. اوس د خپلې خوښې او واک خاوند وم. کوم کار به چې خوند راکوو ما به هغه هم کوو. کور ته به د شپې ښه ناوخته راتلم. ټوله ورځ به وده وم. دا مې بس د ژوند معمول یا طریقه ځان ته خوښه کړې وه. مور به راته اول قهرېدله، خو بیا هغه هم زما د عادتونو او ضدي طبیعت له خاطره عاجزه راغله او ډېره وینا او نصیحت یې بند کړو. مور په اولاد خفه کېږي. هره مور غواړي چې بچي یې نیکمله او د ښه ژوند خاوندان شي. کله کله به یې له ډېره سوخته په ورو غږ راته وویل: بچي، دا ته څه الټه سټ مخیز کار شروع کړی دی؟ د آرام او خوب په وخت ویښ وي او د ورځې چې د کار روزګار وخت وي ته پکې وده وي. که ته کار روزګار نه کې خیر دې مه یې کوه، خو دا شپه او ورځ دې لږه په دستور کا. او بیا د ورځې خو آرام هم نه کېږي. د کور نور وګړي ویښ وي، خامخا شور زوږ وي یا لوښو لرګو سره کړپ کړوپ کېږي. د دې سره سم خوب یا آرام کله کېږي؟ تا نظر د شپې وده کېږي ښه بچې. خو ما باندې دا خبرې چېرته ښې لګېدې. مور ته به مې ویل: مورې، تاسو د زړې زمانې خلک یې، خپلې خوښۍ ته بل څوک نه پرېږدئ. اخر زموږ هم څه خوښه څه ژوند شته که نه؟ مور به مې غلې شوه. اول به راته تر ناوخته ویښه ناسته وه. چې زه به راغلم نو مور به مې په انتظار وه. خوب به یې په سترګو کې څرګند غړېدلو. زما به پر زړه خوږ شو، خو بیا به مې ځان سره وویل چې ما خو ورته نه دي ویلي، ولې ناسته وي، سملي دی که نه؟ د مور مې دا خیال و چې زه چېرته وږې وده نه شم، چې خوړل څښل به خلاص شول، لوښي به یې رانه یوړل، بیا به یې راته بستره سمه که. بستره به سمه وه، خو د مور مې دا عادت و چې بستره باندې به یې یو ځل لاس یا سپوړې تېرولو چې چېرته میږي یا بله بلا څه ورته راغلي نه وي. که چېرته خس خسڼې به پرې ګزار شوي وي چې ډډې مې پرې خوږ نه شي. زه به ورته وغورېدم چې هېڅ نشته، خو هغه به تر هغه وخته پورې نه تلله تر څو یې چې د هرې ورځې د کار سر ته نه ورسولی. ما به چې لیدله نو خفه به شوم چې په ټیټه ملا به یې دا کارونه کول، ځکه چې هغې ته به په نیغېدو کې بیا ډېر تکلیف و. بیا به هم تر هغې نه تله تر څو به یې چې زه په خپل کټ کې ملاست نه وم. د سهار لمانځه نه تر نیمې شپې پورې ویښ پاتې کېدل د ځوان سړي هم د وس کار نه دی. خو زما مور به زما له سببه ویښه وه. همدې اوږد کار او بې ارامۍ ډېره زر بیماره که، او چې کله زما د شپې د ناوخته راتلو سلسله نوره هم وغځېده نو بیا یې برداشت په کمېدو شو. بیا به مجبوراً سملاسته. خو بله ورځ به مې چې ورسره سترګې ولګېدې نو ما به یې په مخ د ملامتیا نښې څرګندې محسوسولې، چې ګویا خپله د خدمت وظیفه یې ترسره کړې نه ده. د مور معمول مې چې بدل شو او زما ناوخته راتلل نور هم ناوخته شول، نو بیا به یې راته لویه چټۍ لیکلې وه او د فرج په دروازه پورې به یې نښلولې وه چې د پخلي په ځای کې هټ پاټ پروت دی، هغې کې ترکاري ده، ورسره په کپړه کې نغښتې ګرمه ډوډۍ ده، په ترماس کې چای او جګ کې اوبه دي. ورو ورو د مور بیماري مې زیاتېدله او د هغې په معمول کې هم بدلون راتلو، خو بیا هم زما د خوراک څښاک، د کپړو جامو او نورو وړو سترو شیانو معمول همغه شان و. البته د هغې چټۍ لیکنه ورځ په ورځ اوږدېدله چې نن دې جامې بدلې که، پاکې جامې چېرته ځوړندې دي، سبا د ماما سره لیدل ضروري دي، چې نوکري یې درله کتلې ده، په فلاني تاریخ دې
تره د عربو نه راځي چې ایرپورټ ته ورشي او همدا رقم نورې ډېرې خبرې به یې لیکلې وي. تر ډېرې مودې پورې به ما دا چټونه او چټۍ لوستلې، تر دې چې ټولې خبرې به تقریبا یو قسم وي. بیا به هم ما دا چټۍ هره ورځ لوستلې. د مور په حالاتو به زه خفه کېدم، خو د ملګرو سره ګپې شپې او فضول ګرځېدل مې عادتونه خراب کړي وو. زما معمول کې فرق نه راتلو. ټوله شپه به یارانو سره ګپونه و، تاش، کریم بورډ، نورې کیسې کتارې ورځ تر ورځه زیاتېدلې. دا سلسله هم دغسې روانه وه. یوه ورځ ډېر ناوخته کور ته راغلم، ډېر ستړی هم وم او خوب هم بېحاله کړی وم. د نور کلا په شان د فریج په دروازه زما دپاره د مور لیکلې هدایتنامه یعنې چټۍ لیکلې ځوړنده وه، خو د ستومانۍ له کبله ما نننۍ چټۍ ونه لوستلی شوله. نه مې څه خوراک څښاک وکړو او نیغ په خپل کټ کې اوده شو. سهار وختي مې په کور کې د شور اواز تر غوږ شو. دا اوازونه بیخي د معمول خلاف وو. زه راویښ شوم او بې اختیاره له کټه راپاڅېدم. اواز ته مې غوږ ونیو. پلار مې په جړغوني اواز کې خبرې کولې او د خویندو زوږ مې هم غوږونو کې راتلو. زما دپاره داسې شور د معمول خلاف و، ځکه زما مور به څوک زیاتو خبرو یا شور زوږ ته نه پرېښودل. زه ډېر په تلوسه راپاڅېدم او چې د کوټې نه بهر شوم، پلار ته مې د خبرو دپاره خوله جوړوله چې د پلار سترګې مې لوندې وي او د اوښکو ډکې وي. پلار مې چې څنګه په ما نظر پرېوتو، ما ته یې په جړغوني اواز غږ کړو چې بچیه، مور دې د تل دپاره لاړه، بیا به مور ونه وینې. زما زړه ډوب شو. داسې دروند او ناڅاپي غم ګزار سره زما ټول وجود ولړزېدو. زه په ځمکه کېناستم او دواړه لاسونه مې په ځمکه کېښودل. ما ویل که دا ځمکه راباندې چورلي چې ځان ټینګ کړم. ځان راته بیخي سپک او مجرم محسوسېدو. ما د څو ورځو نه په زړه کې دا اراده کړې وه چې نوره به مور نه زوروم. د مور دپاره به زه ټول خوشي کارونه پرېږدم، ځکه چې زما په سر زما مور د کور د نورو خلکو د لاسه هم زورېدله. او بیا ماته به تر نیمو شپو پورې ویښه ناسته وه. په فارغ وخت کې به زما دپاره په مصله ناسته وه او زما د عمر، صحت او ښې ورځې دعاګانې به یې غوښتلې. هی دا ارمان مې په زړه پاتې شو. ارمان چې ما مور ته په ژوند ویلې وې چې نور به ناوخته کور ته نه راځم، خو اوس بله ورخه تېرې وې. مور مو ښه ښه که. تر تېر ماښام پورې په حجره کې دعا ته ناست وو چې خلک خواره شول او خپلو کورونو ته لاړل. نو زه هم کور ته راغلم. کور کې خپل خپلوان خویندې خورلاڼې پاتې وې. زما سترګې په فریج لیکلې چټۍ ولګېدې. نو سم دستي مې چټۍ د فریج د دروازې نه راوشوکوله. خپلې کمرې ته ټیټې سترګې ننوتم. د مور د ګوتو آخري لیکلې چټۍ مې په سینه پورې نیولې وه. ما داسې محسوسوله لکه زما بدن شته، خو په سینه کې مې زړه نشته. په چټۍ مې سترګې خښې کړې چې د مور په آخري لیکنه کې به یې څه لیکلي وي. مور مې لیکلي وو: بچیه، نن مې طبیعت ډېر خراب دی، زړه مې ډوبېږي او ساه مې هم بندېږي. پلار ته دې په دې شپه تکلیف نشم ورکولی، خوب نه راځي، خو زه کېناستې نشم، لکه ډډه لګوم چې ته کله د شپې راشې نو ما راپاڅوه چې هسپتال ته مې بوځې.